बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ورځ زموږ ساس ټاپک چې دی هغه پریکلمسیا انکلمسیا ده. موږ تاسو په دې باندې غږیږو چې پریکلمسیا څنګه منیج کوو او اکلمسیا څنګه منیج کوو او څه ته وایي په دې باندې غږیږو. اول راځو پریکلمسیا ته. پریکلمسیا چې ده is a pregnancy specific multi-system disorder there. A pregnancy specific multi-system disorder there. چې په دې کې دا متصف یا characterized وي as characterized by elevation of blood pressure and protein urea after 20 weeks of pregnancy of gestation is called preeclampsia. د شلم یافتې د حاملګۍ نه وروسته د وینې د فشار په لوړوالي باندې او پروټین یوریا باندې چې د وینې فشار نیو الیویشن آف بلډ پریشر دا الیویشن آف بلډ پریشر به نوی وي مخکې نه به نور هایپرټنشن نه لري. الیویشن آف بلډ پریشر او بل پروټین یوریا که دا دواړه موجود وي دې ته موږ څه وایو؟ پریکلمسیا ورته وایو. تقریبا it complicates 5 to 7% of pregnancies. د ټولو حاملګیو یا پریګننسیګانو یا امیدواریو 15% پیښې چې دی دا د پریکلمسیا په واسطه باندې کمپلیکیټ کیږي. انسیډنس چې دی انسیډنس 37.6 cases per 1000 deliveries in USA. USA کې چې کوم ریسرچ شوی دی نو انسیډنس یې 23.6 دي په زرو پیښو کې. په هر زرو پیښ کې 23.6 پیښ کې دا پریکلمسیا رامنځته کېږي. او اکلمسیا څه ته وایي؟ اکلمسیا چې کله د پریکلمسیا سره نیو سیزر راشي. نیو سیزر دا به از ایکول ټو اکلمسیا دې ته بیا اکلمسیا وایي. کله چې پریکلمسیا سره سیزر راشي یعنی هایپرټنشن پروټین یوریا پلس سیزر دې ته بیا اکلمسیا وایي. نو تاسو اوس د پریکلمسیا اکلمسیا فرق باندې پوه شوئ چې پریکلمسیا هایپرټنشن اینڈ پروټین یوریا دا پریکلمسیا شو او که چېرته دې سره سیزر یو ځای شو دا اکلمسیا شو. او سیویر پریکلمسیا څه ته بیا وایي؟ سیویر پریکلمسیا دې ته وایي چې کله more elevation of blood pressure and more mesoproteinuria
پروټینیور څومره چې پروټینیوریا زیاتېږي اندازه یې زیاتېږي او څومره چې فشار ډیر لوړېږي نو دا په سیویریټي باندې دلالت کوي. نو د دې نه معلومه شوه چې د پریکلمسیا سیویریټي دا د وینې د فشار د لوړوالي او د پروټینیوریا د اندازې د زیاتوالي پورې تړاو لري. مور الیویشن او بلډ پریشر څومره چې بلډ پریشر ډیر لوړیږي او ګریټر ډیګري اف پروټینیوریا د پروټینیوریا اندازه لوړیږي زیاتیږي دې ته بیا سیویر پریکلمسیا ورته وایي. د پریکلمسیا نورې نښې هم شته دی علاوه دې نه دغه چې فشار پکې ډېر زیات لوړیږي پروټینیوریا پکې میسیف کېږي. یو تعداد نورې نښې هم شته دی لکه مثلا ناروغ کې اولیګوریا راشي د دې ترڅنګ په ناروغ کې سیریبرل اور ویژول ډسټربانسز راشي او بل دا چې ناروغ کې پلمونري ایډیما اور سینوسس دا د سیویر پریکلمسیا نورې نښې دي چې کېدای شي ناروغ موږ تاسو ته مراجعه وکړي په اولیګوریا کې ادرار کم شي سیریبرل او یا ویژول ډسټربانسز راشي او یا چې د پلمونري ایډیما کې ناروغ راشي سینوزس دا نورې منظري دي نورې نښې دي. اوس خبره دا ده چې څوک کم خلک هغه پریکلمسیا ته په رسک او خطر کې قرار لري کم خلک دي چې په هغو کې د پریکلمسیا رسک او خطر زیات دی. risk factors for preeclampsia. Risk factors for preeclampsia. د preeclampsia لپاره کم خلک په خطر کې دي. نو دا خلک چې دي دا بیا په دوه کټګوریو دوه دا ریسک فکټورونه بیا په دوه کټګوریو ویشل کېږي. یو کټګوري دی چې دا هغه مټرنل ده مټرنل ریسک فیکټرز دي او یو فټل ریسک فیکټرز دي یو مټرنل ریسک فیکټرز دي. په مټرنل ریسک فیکټرز کې یو ریسک فیکټر چې دی هغه پریمیګریویډا ده یا فرست پریگننسی ده فرست پریگننسی بل نیو پارټنر دی یا نوې پارټنر وي او یا چې دی هغه history of یا previous history of یا past history of preeclampsia ولري. یو زنانه د مخکې نه د preeclampsia یو تاریخچه لري اوس په راتلونکي پریګنسي کې د کې بیا د preeclampsia خطر شته دی. family history of preeclampsia د preeclampsia کورنۍ تاریخچه ولري. د پریکلمسیا کورنۍ تاریخچه ولري دا هم په خطري فکټورونو کې راځي. یا دا زنانه چې وي د دې د پریګننسي په وخت کې ایج یا عمر less than 18 years or more than 35 years 18 کال نه عمر کم یو یا د 15 کال څخه عمر زیات وي یا ډیر اوبیس وي اوبیسټي ولري چاغواله ولري ډیر زیات. نو دا خلک هم چې دی هغه په خطر کې دي. دین علاوه هغه خلک هم په خطر کې دي چې رینل ډیزیز ولري مخکې نه یو څوک رینل ډیزیز لري دا هم په خطر کې پریکلمسیا لپاره.
ترومبوفیلیبیټس ولري. ترومبوفیلیا ولري. ترومبوفیلیا او دین علاوه سیستمیک لوپس اریتماټوسس ولري. سیستمیک اریتماټوسس. نو دا خلک په خطر کې دي د شي د پاره د پریکلمسیا د پاره دا مټرنل ریسک فیکټورونه دي. لکه دا خود هغه هیوادونو په دغه باندې دي کنه نوې خاوند یاد ته ورته سړی وي کله کله داسې کېږي. فیټل ریسک فیکټورونو کې هغه ریسک هغه د خطر فیکټورونه چې هغه د ماشوم پورې تړاو ولري یا د فیټس پورې تړاو ولري. په دې کې ملټي ګریویډا یا ملټي پیریټي چې ورته وایي ملټي پیریټي یا ملټي ګیسټیشن ملټیپل ګیسټیشن ډیر زیات اولادونه راوړي. بل هغه مولر پریګننسي ولري. او فیټل هایډروپس ولري. نو دا خلک چې ډېر مساعد دي هغه ریسک فیکټورونو لپاره. اوس د دې ناروغان سره کول څه پکار دي؟ معاینات ورته چیک کوئ. اول دا چې د ناروغانو مانجمنټ په مجموع کې کوم وایو مانجمنټ یې کوو. په مانجمنټ کې انویسټیګیشن هم دلته راځي تیار. اول دا خبره مهمه ده چې باید معلومه شي چې دا پریکلمسیا ده سیویر پریکلمسیا ده او کو اکلمسیا ده. نو پریکلمسیا چې عادي پریکلمسیا موږ تاسو کور د پارم لګلې شو کور کې تداوی ورته وشي کوو. که سیویر پریکلمسیا او اکلمسیا وي هغه باید په انټنسیو کیر یونټ یا په آی سی یو کې باید اډمټ شي بستر شي. هاسپټل مانجمنټ غواړي. اولي کارونه چې موږ ناروغ ته کوو اول ابډومینل الټراساوند چې د فیټل ایوالویشن پکې صورت ونیسي. چې ماشوم ژوندی دی لایف دی. دین علاوه امنیوټیک فلویډ څنګه دي ماشوم د څو هفتو دی څومره وخت دی. اول باید فیټل ایوالویشن صورت ونیسي. دین علاوه ناروغ ته باید electrolyte CBC او LFTs KFTs دا به توصیه شي او یورین فار پروټینیوریا. الکترولایت باید ورته وکړو سی بی سی حتی کراس میچ او بلډ ګروپینګ یې باید وشي. بلډ ګروپینګ اینډ کراس میچ ځکه کېدای شي دې ناروغان ته وینه ضرورت شي. او یوازې دا نه هر ساعت بعد باید د دې ناروغانو یو ساعت وروسته باید د دې ناروغانو سی بی سی او پروټین چک شي. هر ساعت وروسته
بل اساسي مسله دا ده چې د دې ډیره زیاته درمل نه چې دا دوه شیانو پورې مربوط کیږي. یو بلډ پریشر کنټرول، د وینې فشار باید کنټرول شي، او بل هغه سیزر کنټرول اور سیزر پروفایلکس دا باید وشي. بلډ پریشر کنټرول کې ډیر زیات اساسي رول لري. د وینې فشار باید کنټرول شي، خو دې دا باید پام وي چې بلډ پریشر په دې کې لبایل وي، په پریکلمسیا کې تغیر کوي، اپ ډاون کیږي. نو په همدې خاطر باندې د دې ناروغانو وټل ساین باید ریګولرلی چیک شي. ریګولر شکل باندې باید د دوی وټل ساین شي، دا باید چیک شي. کله موږ انټي هایپرټنسیو ناروغ ته توصیه کوو. انټي هایپرټنسیو دي ناروغان ته چې موږ توصیه کوو نو هغه وخت ناروغ ته باید چې سیسټالیک بلډ پریشر 180 180 ته جګ شي، او ډیاسټالیک بلډ پریشر ته دی 115 116 پورې جګ شي. نو موږ انټي هایپرټنسیو ورته توصیه کوو. انټي هایپرټنسیو او انټي هایپرټنسیو چې توصیه کوو، کوم انټي هایپرټنسیو توصیه کوو ناروغ ته؟ هایډرلیزین، پنځه نه تر 10 ملي ګرام ارشل میټاباد every 20 منٹ، میکزیمم دوزی تر 10 ملي ګرام پورې. او یا لابیټولول لسنا 20 ملي ګرام هر 10 منټه وروسته ناروغ ته توصیه کوو. د دې میکزیمم دوز 300 ملي ګرام. ښه درمل پکې کتابونو سره مختلف دي. یو کریټیکل بوکس لیکي چې لابیټولول نیکارډیپین پکې بهترین دوا ده. کرنٹ کې وایي چې هایډرلیزین جمع لابیټولول، هایډرلیزین او لابیټولول پکې ښه دوا ده. او اوس وایي چې نیفیډیپین راغلی، نیفیډیپین دی. نیفیډیپین مونږه توصیه کوو خو سبلینګول بنئ، اورل دخلی لار نیفیډیپین، خو سبلینګول نه ګوره ښه، دخلی لارې ټابلیټ فارم کې. هایډرلیزین وایي هارټ ریټ زیاتوي، کیدای شي وایي چې د فیټل هارټ ریټ زیات کړي او ورس آؤټکم خراب کړي. لابیټولول باره کې به وایي چې که چېرته ناروغ کنجسټیو هارټ فیلیر ولرلو یا برانکیلسما ولرله بیا نشي ورکولی. ګول د فشار زموږ څومره دی؟ ګول څومره فشار راکمو؟ فشار سټالیک بی پی با 140 150 او ډیاسټالیک بی پی با 90 ترسل. سیسټالیک بلډ پریشر 140 150 ملي متر سیماب 140 نه به نه کم وای، او ډیاسټالیک بی پی با 90 ترسل ملي متر سیماب. که چېرته موږ تاسو 140 90 دا فشار راښکته کو نو پلاسنټل انسفیشنسي ورکوي، نو پلاسنټا ته د وینې جریان کمیږي ماشوم ته. نو په دې وجه وایي تاسو 140 90 دا فشار نه کموئ. او ګورنټي هایپرټنسیو ما تاسو مخکې ویل څه وخت به ورکوئ چې کله سیسټالیک بی پی 180 180 ته جګ شي یا ډیاسټالیک بی پی 115 نه پورته شي، سل نه منه پورته شي 115 160 بیا موږ انټي هایپرټنسیو ورکوو. میتھلډوپا ګورئ هوم کیر کې یو میتھلډوپا ورکوی شي، هوم دپاره د په بستر کې ورکولی شي.
ښه اوس راځو دې خبرې ته چې کله ناروغ موږ تاسو په آی سی یو کې به اډمټ کوو انډیکیشن فار آی سی یو اډمیشن دا خو هاسپټل منیجمنټ شو خو بیا هم انډیکیشن فار آی سی یو ته څه وخت لګوي اډمیشن دا خو ګایني واټ کې هم دا شیان کېږي خو آی سی یو ته کله اډمټ کوئ هغه وخت چې کله آی سی یو ته باید اډمټ شي چې سیسټالیک بی پی مور دین 200 او ډیاسټالیک بی پی مور دین 115 to 120 نو بیا به ناروغ یو دا یو انډیکیشن یې دا دی دویم انډیکیشن دا دی چې اولیګوریا راشي او دا ګوره د انیشیل انټي هایپرټنسیو سره نتیجه ورنه کي ګوره دا شرط پکې شته انیشیل انټي هایپرټنسیو سره دا ان ریسپونسیو وي انیشیل انټي هایپرټنسیو سره دا ان ریسپونسیو وي یا اولیګوریا دا فلویډ چیلنج سره نتیجه ورنه کي ادرار کم دی تاسو فلویډ ورکوي ورته مایات ورته ورکوي او فلویډ چیلنج سره دا ان ریسپونسیو وي څلورم دا چې دریم دا چې اکلم 6 سیزر ولري سیزر په ناروغ باندې راځي او څلورم دا چې ریسپیریټري فیلر ولري یا ریسپیریټري انسفیشنسي چې ورته وایي انسفیشنسي او یا پلمونري اوډیما کې وي نو بیا په دې حالت کې دا ناروغ باید آی سی یو کې اډمټ شي سیسټالیک بی پی 200 نه زیات یا ډیاسټالیک 115 وي اولیګوریا ولري سره د فلویډ چیلنج دا ریسپانس ورنکي اکلمسک سیزر جټکی ور باندې وي اختلاجات ور باندې او ریسپیریټري انسفیشنسي او یا پلمونري اوډیما نو دې حالت کې باید تاسو دا ناروغ آی سی یو کې اډمټ کړئ او چې آی سی یو کې اډمټ کړئ بیا بس کوو ورسره بیا بس کوو اول که سیزر نه لري که نه آی سی یو کې دا ناروغ ته او د ماشوم عمر یا فیټل لایف چې دی دا لیس دین 34 ویکس وي خو سیزر نشته سیویر پریکلمسیا نه ده که سیزر و یا سیویر پریکلمسیا و بیا ټرمینیشن دی بیا به انتظار نه کې خو که سیزر نه و او سیویر پریکلمسیا نه وه او د ماشوم عمر 4 هفتو څخه کم و نو تاسو به بیتامیتاسون دولس ملی ګرامه اوور 24 hours 2 دوزه 2 doses دا آیم د لارې ورکوي مریض ته لکه 12 ملی ګرام باندې ورکوي 12 په سبا نور که په یو ډوز ورکوي که په 2 ډیوایډ ډوز ورکوي آیم به دا ورکوي او یا ډیکسامیتاسون 6 ملی ګرام 12 hourly دا فار 24 hours څلور دوزه داسې به 4 دوزه دا بیا 2 ورځې شو 6 ملی ګرام سار 6 ماښام بیا 6 سار سبا ته و 6 ماښام نو دا 24 4 دوزه دا ورته ورکوئ فار لنګ میچوریشن لنګ میچوریشن دپاره به ورکوئ لنګس میچوریشن په خاطر او که سر چېرته ګوره یو خبره واورئ که چېرته سیویر پریکلمسیا وه یا سیزر نو بیا
لنګ میچوریشن دا بیا نه ګورئ د ماشوم. دویم انټي هایپرټنسیو مخکې ما یادونه وکړه. انټي هایپرټنسیو ګول مې درته ویل انټي هایپرټنسیو به توصیه کوئ. انټي هایپرټنسیو پایسیو کې هماغه هایډرلازین یا لابیټولول په همغه دوز باندې هایډرلازین اور لابیټولول. موږ ډېر لابیټولول توصیه کوو، هایډرلازین ډېر کم توصیه کوو. هایډرلازین یا لابیټولول ورکوئ. او دریم شی چې که چېرته ناروغ سیزر لره، اختلاج ور باندې راته، نو دې وخت کې به تاسو څو خبر یاد ساتئ. یو خبر دا چې ناروغ باید په یو سایډ واړول شي، په اړخ شي، ون سایډ پوزیشن. ناروغ ته به یو طرف ته پوزیشن ورکوي او د څه په خاطر ټو اوایډ اسپایریشن، تر څو د اسپایریشن نه جلوګیري وشي. ټو اوایډ اسپایریشن، اسپایریشن نه څه وشي؟ جلوګیري وشي. یو. دویم دا چې فیټس ته هغه پرفیوژن صحیح شي، پلاسنټل پرفیوژن ماشوم ته ښه شي، فیټس ته اړخ بړاوئ. دویم دا چې ناروغ ته به موږ تاسو انټي کنولزانټ ای کې موږ تاسو مګنیزیم سلفیټ ورکوو. بهترین شی به کې مګنیزیم سلفیټ دی، کني موږ تاسو نور شی هم ورکوی شو. مګنیزیم سلفیټ کې مختلفې طریقې دي. ښه، دلته چې ګینیکالوجي کې ورکوي 5 ګرام یو باټک کې ورکوي، 15 بل باټک کې ورکوي، 4 ګرام بیا ورته انفیوژن په شکل واچي او بیا 1 ګرام هر ساعت بعد ورکوي. I think this is a wrong method. This is a wrong method. که چېرته 15 ګرام یو باټک کې 15 بل باټک کې ورکوي، بیا آی وي لوډینګ دوز ته ضرورت نشته. او که داسې وي چې آی وي لوډینګ دوز ورکوي، بیا باټک ته ضرورت نشته. سټنډرډ بوکس کې چې کوم ډوسیج دی، لکه مثلا کرنټ کې وایي تاسو 4 نه 6 ګرام لوډینګ دوز ورکوي، 4 نه 6 ګرام لوډینګ دوز. او په تعقیب باندې دې نه وروسته 2 الی 3 ګرام تاسو پر هاور ورکوي، پر هاور از انفیوژن. Loading dose over 15 to 20 minutes. 2 نه 3 ګرام پر هاور ورته انفیوژن په شکل برابر کوي. 2 نه 3 ګرام پر هاور. خو یو بوک چې هغه کریټیکل کیر بوک دی 1 ګرام پر هاور ورکوي ورته. کرنټ کې 2 نه 3 ګرام پر هاور ورکوي. هغه کې وایي چې 1 ګرام 1 ګرام ورته ورکوي. کریټیکل کیر بوکس وایي 1 ګرام پر هاور ورکوي. او صرف 4 ګرام هغه شپږ هم نشته. او 4 ګرام لوډینګ دوز ورکوي او بیا 1 ګرام پر هاور ورکوي. خو څومره وخت دپاره ورکوي؟ د ډلیوري نه تر 4 ساعتو پورې، ډلیوري وشو هغې نه وروسته تر 4 ساعتو پورې ورکوي. او یا د لاست سیزر نه وروسته، لاست سیزر چې اخري حمله څه وخت راغلې، هغې نه تر 4 ساعتو پورې. لاست سیزر چې کوم اخري حمله راغلې ده، اخري حمله هغې نه تر 4 ساعتو پورې دا به د انفیوژن په شکل ورکوئ. خو ګورئ څو شیان به یاداشت کوئ. ناروغ ته به فولیک کاتیتر واچوئ تر څو یورین آوټپوټ اندازه کوي. یورین آوټپوټ به ګورئ، که یورین آوټپوټ کم شو یا کم و بیا به بندوئ ورته یورین آوټپوټ. یو. دویم د ناروغ ریسپریشن به ګورئ، تنفس څنګه کیږي، تنفس سټاپ کیږي، کمیږي، ډپریس کیږي، معنا مګنیزیم ټاکسیسټي ناروغ روان دی، بندوئ به، سټاپ کوئ به. ریفلیکسونه ختمیږي، ریفلیکسونه ګورئ، ډیپ ټنډن ریفلیکس، ریفلیکسونه به ګورئ، ریفلیکسونه شته که نشته. که ریفلیکسونه نو معلوم کېدل، د دې معنا چې دا مګنیزیم ټاکسیسټي ده، مګنیزیم اوور ډوسیج شو ناروغ، نو بیا مګنیزیم سټاپ کوئ او بیا به کلسیم ګلوکوناټ ورته ورکوئ. د مګنیزیم ټاکسیسټي دپاره بیا موږ څه ورکوو؟ کلسیم ګلوکوناټ به ورکوئ. څومره به ورکوئ؟
لس پیسې دا یو دغه چې دی دا اوور 2 منټس کې تقریبا 1 ګرام لکه چې راځي لس پیسې شي 1 ګرام کلسیم ګلوکونات تاسو اوور 2 منټس 2 منټو کې به ورکوئ دا دې سره څه کېږي ناروغ وځي بل اپشن مګنیزیم نه علاوه بل اپشن چې دی هغه لورازیپام دی تاسو کولی شئ 2 ملي ګرام پورې لورازیپام ورکړئ ناروغ ته ډایزیپام ورکولی شئ فینټاینم ورکولی شئ خو وایي دا پکې هغه الټرنیټیو دي د بهترین پکې شي مګنیزیم دی اوس یو ناروغ دی نوریک دی که نه نو کې اوس مګنیزیم خو نه شو ورکولی سی آر اف دی مګنیزیم شو ورکولی بیا الټرنیټیو یا ان اویلیبل دی مګنیزیم پیدا کېږي نه نو بیا لورازیپام اخلي یا ډایزیپام ورکوي ورته که مګنیزیم اویلیبل وي نو نو نیډ فار ډایزیپام اور لورازیپام هغې ته بیا ضرورت نشته او بل بچ شی کوئ اخري مسله چې شوله ډیلیوري ټرمینیشن ډیلیوري به ورکوئ مریض ته ټرمینیشن به ورکوئ ټرمینیشن به تاسو اوکسیټوسین به ورته واچوئ اوکسیټوسین به ورله واچوئ دا به ورکوئ تر څو کنټرکشنونه پیدا کړي او ډیلیوري وشي د پریفر دغه چې دا هغه واجنل ډیلیوري ده ښه دغه چې دی اپشن هغه واجنل ځکه وایي دې کې ډیکریز بلډ لاس پکې ډیکریز کېږي انستیتیک او دې شیانو ته ضرورت پکې نه پیدا کېږي او تاسو چې سیزارین کوئ نو هغې کې به بلډ لاس وي هغې کې به چې دی انستیتیک ورکوئ رسک به اخلئ نو سیزارین پکې ښه دغه نه دی اپشن ښه اپشن پکې چې دی هغه واجنل ډیلیوري ده ډیلیوري به کوئ ناروغ ته ورکوئ او پوسټ ډیلیوري کې به بیا څه کوئ پوسټ ډیلیوري کې به تاسو مګنیزیم ساتئ 1 to 2 ګرام یا 2 ګرام پر هاور او دا شیان به ګورئ یورین آوټپوټ به ګورئ په سیروم کې به د مګنیزیم لیول تعینوئ 4 نه تر 5 ملي ګرام په سیروم کې دی دغه دی سیروم کې به مګنیزیم اندازه کوئ او همدارنګه یورین آوټپوټ به ګورئ ریفلیکسونه به ګورئ تنفسي ریټ تنفس به ګورئ او مګنیزیم به ورکوئ تر 4 ساعته پورې د ډیلیوري نه پوسټ ډیلیوري کې به تر څو پورې تر 4 ساعته پورې به ناروغ ته دغه ورکوئ دا مګنیزیم مګنیزیم سلفیټ پوسټ ډیلیوري کې نو دا د پریکلمسیا او د کلمسیا چې شوله منیجمنټ شو یا درملنه شوله